ته پرېښودمه زما غرونه ظالمان دي زما خو پلار ظالم دی یا خدایه تر کومه پورې به زما ستا دردونه وښیې یا خدای پاکه باولې راغلې. دوستانو د ګل چاهت مور هغه وفات شوې ده. ګل چاهت یو ویډیو جوړه کړل او په هغې کې کم دی ډېر زیات دردناک کم قصه چې ده هغه بیان کړې ده. وایي چې زه کله لکه لویه شوم او کله په ما کې دا کم حسرات چې دي هغه شروع کړو، یعنې د کم د دې دریم مخلوق دا کم حسرات چې په ما کې شروع شو، د هغې نه پس زه ورونو یا پلار چا هم د کوره ویستم، خو زما مور چې کم دا په ما پسې ډېره زیاته خفه وه. ما ته رنګونه هر څه به یې کول، بیا وایي په اخره کې داسې وشو چې زما کوم ورونه چې زما پلار و هغو زما مور ووهله او ورته دا وویل چې ته به له دې سره نوره کوم رابطه چې دا هغه هېڅ هم نه کوې. د هغې باوجود وایي هم زما مور به ما سره کله ناکله د یو سایډ نه هغه رابطه کوله. وایي اوس کله چې زما مور هغه وفات شوه نو زه د خپل مور مرګ ته هم نه پرېښودم، لکه وایي ما رابطه وکړه چې ایا زه درځم، خو ما ته د هغه ځای نه اجازت رانه میلاو نه شو. اوس که موږ وګورو ګل چاهت آیا داسې غلط قسمه حرکات کوي، غلط قسمه ویډیو جوړوي، نو د دې هم دغه وجه کیدای شي چې د مور او پلار که چېرته دا اکسپټ کړی وي، هغو دا منلي وي چې آیا واقعي زموږ دا زوی وی یا لور ده، نو دا به چرې هم ګل چاهت نه کول، خو هغو اکسپټ نه کړه، نو اخر کار د هغې کم حالات چې دي نو هغه دارنګې دي. ډېر زیات پرې خفه شوم، کومه ویډیو قصه چې مله واورېده انتهایي دوک راته میلاو شو. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه، انشاءالله بل ویډیو کې میلاو. الله حافظ.